بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو زه بیا کمپلیکس ایجوکیشنل چینل ته ښه راغلاست. هیله لرم چې روغ به اوسیږئ. بیا هم دوستانو تاسو ته یو وړوکی اپلیکیشن در پیژنم چې البته ډیر مهم ده. کله کله موږ تاسو د اسنادونو د سکن کولو لپاره ډیر کارول کیږي چې هغه د ټپ سکنر په نامه سره یو سافټویر ده. موږ تاسو کولی شو چې دغه په واسطه باندې خپل اسنادونه داسې سکن کړو لکه عیناً په سکنر هارډ سکنر باندې چې سکن کوو د موبایل په واسطه باندې موږ تاسو کولی شو چې سکن یې کړو. راځم دوستانو مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شم که زموږ چینل مو نه وي درسره سبسکرایب کړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب او د بیل آیکن کېکاږئ تر څو د نوي ویډیوګانو څخه به خبر اوسیږي. را به شئ دوستانو ګوګل پلی سټور ته به راشئ. پلی سټور باندې به کلیک وکړئ. دلته به ورته ولیکئ ټپ سکنر په نامه سره. ټپ سکنر الریډي تاسو ته راړی. کله چې ټپ سکنر ورته ولیکئ نو ما الریډي انسټال کړی ده. ما نه اوس اپډیټ غواړي ځکه ډېر وخت یې ما نه ده اپډیټ کړی ده. کولی شئ تاسې را ډاونلوډ کړئ او په دې قسم چې زه درته ښیم استفاده ترې وکړئ. را به شئ ټپ سکنر ته. ټپ سکنر باندې به کلیک وکړئ. دلته را خلاص به یې کړئ. کله چې ټپ سکنر را خلاص کړئ دوستانو دلته ګورئ ما ځینې فایلونه په دې باندې څنګه کړي خپل اسنادونه مې سکن کړي دي ورباندې. دلته ځینې اپشنونه بره لري چې د دې په واسطه موږ تاسو کولی شئ نوی فولډر جوړ کړو او د دې بل په واسطه موږ تاسو سرچینګ کولی شئ. د بل په واسطه موږ تاسو فایلونه سورټ کولی شئ ان زیډ پورې زیډ نه ای پورې او دې په واسطه سلیکټ کولی شو چې موږ تاسو څنګه خپل فایلونه سلیکټ کړو او زیاتره مثلا 5 دانې یو ځل ته ډیلیټ کړو او که نه دلته هر فایل یو اپشن لري. 3 اپشن لري چې یو د ډیلیټ د کولی شئ ډیلیټ ورباندې ووهئ. درته وایي چې ډیلیټ کوئ که نه زه ورته وایم کینسل نه یا شیر کوئ او یا هم رینیم په دې وړه بټن باندې کلیک وکړئ. دلته څنګه کوي تاسو ته رینیم کوي نوم ورکولی شئ دغه فایل ته. لاندې کومې مهمه 2 اپشن چې دي هغه دی یو ده که چیرې موږ تاسې یو هارډ مثلا کتاب یا خپل سند مو ایښی هغه سکن کوو نو په کمرې باندې به کلیک وکړو او که چیرې موږ تاسې عکس لرو له عکس نه سکن جوړو فایل سکن جوړو نو کولی شو په دې 2 بټنو باندې کلیک وکړو. اول موږ تاسې د یو هارډ کاپي څنګه کوو سکن جوړو. نو راځم په دې کمره باندې کلیک کوم. دلته زه یو کتاب لرم دا څنګه کوم سکن کوم. دغه فایل به مو تاسو څنګه کوي کمرې ته برابر کړئ. په وسط کې به یې راولئ نو کمرې بټن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړئ دا خپله سکن څنګه کوي فایل مو عکس راخلي اوس. فایل دغه شانته راخلي دوستانو. تاسې به دلته په ری کروپ باندې به کلیک وکړئ. ګورئ دا دوی درته درکړی چې دغه حدودو باندې کولی شي کروپ یې کړي. زه ورته وایم چې نه ری کروپ یې که ماته. نو کله مو چې ری کروپ باندې کلیک وکړ دا به حدود به څنګه شي فل صفحې ته لاړ شي. اوس کولی شئ د هر یو زاویې نه تاسې ونیسئ څنګه کوي دا خپله کروپ ته برابر کړئ. مثلا دې ځینې زه نیسم وسط نه وسط پوینټ یې نیسم. د حد کې عکس موږ لږ کوږ اخیستی کوشش وکړئ عکس لږ سیده راشي بیا صحیح کټ کړئ. نو دا حد تر دې ځای پورې دا بل طرف نه راکش کوم تر دې ځای ټاپ نه هم راوړم تر دې ځای. دا بره د ټیک مارک علامې باندې به څنګه کوئ کلیک وکړئ. که چیرې تاسې په سرچپه اخیستئ کولی شئ روټیټ هم کړئ. په کومه زاویه چې تاسې غواړئ هغه زاویې ته څنګه کوئ روټیټ کړئ. روټیټ کولی شو دوستانو موږ تاسې. نو په دې کلیک بټن باندې به کلیک وکړئ. دا به څنګه شي سکرین ته مکمل ما څومره چې موږ تاسو غواړو هغه به څنګه شي راکرپ بشي. اوس دلته یو مهم موضوع چې موږ تاسو د دې څنګه کوو هغه رنګ یې برابرولی شو چې په کوم رنګ کې باید داسې راشي لکه سکنر داسې نه وي لکه عکس. غواړو دې ځینې تنظیم کړو. دې ځینې برایټنس کولی شي ښي طرف نه برایټنس ورته زیاتولی کمولی شي او د بل طرف نه برایټنس دې طرف نه ده او دې طرف نه لږ موږ تاسې رنګ یې تغییرولی شو خړوالی یې ورکوو یا څه رقم کوم اندازه. ګوره په دې حالت کې ما که نو اوس بره ټک بیا کلیک ورباندې وکړئ. دا فایل د موږ تاسو سکن شو. اوس غواړم که چیرې له یو عکس نه هم دغه فایل سره یو عکس علاوه کړم سکن ورسره یو ځای کړم نو راځم په دې وړه بله تکمه باندې کلیک کوم. دا ځل ته په کامره باندې کلیک نه کوم په دې بل کلیک کوم. نو غواړم چې یو عکس زه خپل راوړم هغه څنګه کوم ورسره سکن یې کړم ورسره ویدروم مثلا دغه فایل سره یو ځای کړم. دلته راځم فرض وکړه زه یو
دا فایل راخلم سلیکټ دوستانو دلته کولی شي څو فایلونه سلیکټ کړي خو ولې بیا هلته تاسو ته څنګه کوي مشکل جوړوي 4 واړه صحیح بیا نه کرپ کوي دلته کرپینګ ته ضرورت دی نو تاسو په خپله کرپینګ بیا کوئ یو فایل کوشش وکړئ سلیکټ کړئ راشي سلیکټ باندې کلیک وکړئ دا به څنګه شي سکرین ته ګوره دلته کرپینګ کې بیا څنګه ته موږ تاسو ته مشکل جوړوي زه ریکرپ ورته وایم ریکرپ د جن اندازې خپل برابر شي یا که هم د سایز خپل برابر وي نو تاسو د جن کرپ کولای شئ او کچیر کرپ نه وي کرپ ته ضرورت نه وي ډایرکټ څنګه وکړئ کلیک ور باندې وکړئ سلیکټ کړئ تیز نه ګوره ټیک مار باندې کلیک کوم ما کرپ د اندازه کې نو دا فایل د دې هم رنګ تاسو برابرول شو کوم اوریجنل سایز یا اوریجنل سایز صحیح اوریجنل حالت صحیح ده لیک سپینواله روشنايي ورته ورکوم ځکه لیک د فایل مو لیک داسې ښکاره شي لکه سکن شوی چې اوسي ټیک مار باندې کلیک وکړئ یو بل اپشن په کامره کې کچیر موږ تاسو غواړو څو عکس څو ځلته څو ورقه هارد کاپی لرو یغه نه موږ تاسو تر اوسه یو د ورقه کاپی کړل سکن کړل څو ورقه یو غواړو چې کاپی کو بیا سکن کو سوري په دې منځنۍ بټن د کامرې باندې به کلیک وکړئ راځم دلته ګوري فرض وکړئ زه دینه یو تیز کرپینګ اخلم ترې دلته په ملټي اپشن باندې ګورو سنگل اپشن ټیک مارک دا وړه نقطه ور باندې ده ضرورت هم چې نه ملټي اپشن باندې ګوره ملټي موډ ته اوس راغی ملټي موډ کې څو ورقه کولای شو چې موږ تاسو څنګه کو سکن کو بغیر لدی چلته لاړ شو کلیک ور باندې وکړئ دینه مې عکس واخیسته ګوري د کونج کې یو څنګه شو یو کاپی واخس یو سکن وش زه راځم فرض وکړم یو بلم دیجنه بیا هم دیجنه یو سکن اخلم دی باندې هم کلیک وکړ نو دا څنګه کې دیجنه موږ تاسو کولای شو څو ورقه هم نشم زمان څنګه کو سکن واخلو کله مو چې کلیک وکړو دوستانو ذاتی عکس خپل کاپی کوي ضرورت نشته چې تاسو ونیسئ مغزه ته لږ وخت نیسي خو تاسو خپل څنګه کولای شئ مهم نه ده چې غزه ته ونیسئ کولای شئ موبایل ټیټ کړئ کلیک بور باندې وکړئ ټیک مارک به علامه باندې به کلیک وکړئ څنګه بشي دا به ګورئ د موږ هغه فایلونه چې موږ تاسو سکن وغوښته را سکن کړل دلته دغه کې البته یو څه مشکل ځکه دلته کرپینګ کې مشکل مارته چې دوستان کرپینګ کې مشکل جوړوي نو کوشش وکړئ یو ورقه سیخه راځي اوس راشه کچېرې غواړم د دې نه پی ډی اف یا هم د پکچر په ډول یې وباسمه په دا بره درې اپشن لرو یو په د قلم باندې به کلیک وکړئ دلته نوم ورکولی شو دې نه څنګه کولی شو موږ تاسو رینیم کولی شو مثلا ډاکس زه ورته یم ډاکومنټس اوکې دا بل سیټینګ ده سیټینګ کې تنظیمات موږ تاسو کولی شو سیټ پاسورډ ورته ورکو مثلا سیټ اف پی ډی اف پاسورډ کوم موږ تاسو پاسورډ او یا هم ورقه انتخابول شي د نه کتنه پورټریټ وی لینډسکیپ دا غزنی بیسیک تنظیمات د چې موږ تاسو کولی شو ورته بیا ور باندې دا بل اپشن ده چې ډاونلوډ اپشن ده په دې باندې به کلیک وکړئ د کونج کې په دې به کلیک وکړئ را به شي اوس په کوم حالت کې ایکسپورټ کوئ تاسو پی ډی اف په شکل یا د ایمیج په شکل انتخاب زور د پی ډی اف په شکل راته څنګه کا ایکسپورټ کا لو میډیم ریګولر ماکسیمم سایز کوالټي څه رقم وي موږ تاسو میډیم یا ریګولر ته انتخابو میډیم یا ریګولر دا دواړه ښه اپشن دي ماکسیمم بیا موږ تاسو دوستانو فایل سایز څنګه کوي لوړوي او لو کې بیا موږ تاسو کولای شو د ایمیل لپاره لو اپشن انتخابولای شو چې د نه هم کار اخیستلی شو چې لو فایل سایز کم وي نو زه ورته چې میډیم سایز او سیو ور باندې کلیک کوم دا فایل څنګه کوي سیو کوي راته دلته په اخر کې موږ تاسو د ګوره لاندې ادرس سیو پی ډی اف سټوریج ایمولیټډ 0 نو دا څنګه کې دیجی کې صاف شو ټپ سکنر په نامه سره دغه ته بلاړ شي ټپ سکنر په نامه سره فولډر ده هغه څنګه کوي په مغزي کې ذخیره کیږي زه دوستانو دا کینسل کوم ښه نو کولای شم د ایمیج په شکل مو باسم دلته براشي سوري په د ایمیج باندې به کلیک وکړئ ریګولر سایز کوم سایز سیو ور باندې ووهئ دا ټول د ایمیج په شکل څنګه کې تاسو ګالري ته ځي تاسو ګالري کې څنګه کېږي سیو کېږي نو هیله لرم دوستانو چې ویډیو مو خوښه شوې وي که ویډیو مو خوښه شوې نو در سره د سبسکرایب بټن حتما کېکاږئ او ورسره د بیل آیکن هم کېکاږئ تر څو د موږ هر ویډیو څخه لومړی تاسو به خبر اوسئ که څه مشکل لرئ دوستانو کولی شئ موږ ته کومنټ کړئ بیا هم ښه وخت ښې چارې د خدای په امان